محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د روژهدار وده کیدل عبادت دی، د روژهدار خاموش اوسیدل تسبیح دی. د الله رب العزت څومره لوی رحمت دی چې روژه نیولو سره څومره وخت اوده کیږي دا وخت به هم په عبادت کې شمارل کیږي، او څومره وخت چې کار کوي او د فضول او د لغو خبرو نه ځان ساتي نو ستا خاموش پاتې کیدل به هم د سبحان الله ویلو برابر د ثواب په اعتبار سره لیکل کیږي. دا د الله ډیر لوی رحم او د الله رب العزت ډیر لوی فضل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی چې د روژتي اوده کیدل هم عبادت دی، د هغه خاموش اوسیدل هم عبادت دی. نو د روژې په مبارکه میاشت کې د 24 ساعته شپه او ورځ چې تیریږي دا ټول عبادت جوړیږي، او روژتي چې په اخلاص او صداقت سره روژه نیولې وي هغه د الله رب العزت محبوب جوړیږي. اما هغه انسان چې د خپل د زړه لوښی نه وي سیده کړی، د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت او تقوا او د الله ویره نه وي پرته، نو هغه په دې میاشت کې هم چې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي هغه به په دې میاشت کې هم د الله د رحمت نه محرومه وي. لکه څنګه چې تاسو یو لوښی په تیز باران کې چپه کیدئ نو د هغه منځ ته هیڅکله اوبه نه رسیږي، هغه پرې نه صفا کیږي، هغه پرې نه وینځل کیږي. نو همدارنګه چا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل زړه د الله طرف ته نوي متوجه کړی، خپل ځان د الله په عبادت او طاعت باندې نوي مشغوله کړی، نو د هغه د زړه لوښی چپه دی، کله هم هغه ته د الله رحمت او د الله بخښنه نه رسیږي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل زړونه الله طرف ته متوجه کړو، په خپل زړونو کې د الله ویرې ته ځای ورکړو، او د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او د الله په عبادت باندې تیره کړو، تر څو زموږ ګناهونه الله صفا کړي، الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله رب العزت موږ د خپلو خاصو بندگانو کې حساب او شمار کړي.